کم کم کسان چې سحر مونځ دپاره نشي پاسېدی یا سحر مونځ دپاره پاسې خو ډېر په مشکل او په تکلیف سره پاسي دغه کسان دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ یو دوه آسان عملونه درته درښیم که تاسو اوده کېدو په وخت کې په دې دواړو عملونو کې هر یو عمل وکړو که نه انشاءالله سحر مونځ دپاره به تاسو بالکل په اسانۍ سره پاسئ اکثر زمونږ ملګري مسافر وي یا داسې ملګري وي چې هغوی وایي مونږ ټوله ورځ کار کسب وکړو که نه بیا د شپې په ټایم کې ډېر زیات ستړي وو وی سحر په ټایم کې پاسېدل راته ډېر زیات ګرانې و یا خو رانه سحر مونځ قضا شي یا وایي که پاسوم نو ډېر زیات ستړي و ډېر په تکلیف سره پاسو نو که دې دواړو عملونو کې تاسو هر یو عمل د اوده کېدو په وخت کې وکړو که نه انشاءالله د اوده کېدو سره به ستاسو ټول ستړیوالی او ټول تکاوټ ختم شي او سحر مونځ دپاره به بیا بالکل په اسانۍ سره پاسئ سحر چې کله بیا تاسو پاسئ که نه بالکل به دمه یې تاسو انشاءالله ټیک شوه نو دغه دواړه عملونه کم کم دي دې ته تاسو غوږ کېږدئ په دې کې اول نمبر عمل چې دی که نه د قرآن پاک یو آیت دی په اوله سپاره کې بالکل په آخري صفحې باندې دی آیت کریمه داسې دی فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم چې کله تاسو اوده کېږئ که نه دا آیت کریمه به تاسو اوه پیرې وایئ اوه ځله چې دا آیت تاسو ووایئ که نه په زړه کې چې تاسو کم ټایم یاد کو چې دغه ټایم کې به زه پاسم دغه ټایم کې به ستاسو سترګې خامخا غړېږي چې تاسو راویښ نه شوئ دغه ټایم کې که نه راشئ ماله بیا تاسو نوم بدل کړئ خو ګورئ دا خبره یاد وساتئ دغه ټایم کې خو به تاسو راویښېږئ خو دا نه چې بیا تاسو واپس اوده شئ نه چې یو ځل راپاسئ بیا به د مونځ دپاره تاسو تیارې شروع کوئ ټیک شوه نو فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم اوده کېدو په وخت کې دا آیت کریمه به تاسو اوه پیرې وایئ او ځان ته به یو ټایم منتخب کوئ چې دغه ټایم کې زه پاسم به همدغه ټایم کې به ستاسو سترګې خامخا غړېږي ټیک شوه جي دا یو عمل شو دویم نمبر عمل څه انتهایی آسان ترین عمل او دا عمل چې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې خواږي لور حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته ښودلی و هغه به ډېره زیاته ستړې وه او ډېر لرې ځای نه به یې اوبه راوړلې که نه یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه غلامان رالل و حضرت علی رضی الله تعالی عنه فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل وایي ته لاړ شه خپل بابا جان نه یو غلام وغواړه چې هغه بیا تا سره مدد کوي او ستا په ځای باندې اوبه راوړي نو تا ته به دا تکلیف بیا نه وي نو حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ډېره زیاته حیا ناکه وه هغه راله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه غلامان تقسیمول نو دا ډېره زیاته لرې ودرېده د ډېرې حیا د وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام خواته رانله نبي علیه الصلاة والسلام ولیده خو لیکن چونکې مصروف و نبي علیه الصلاة والسلام ولا ورنلو په دې کې دا ټول په ټول غلامان ختم شول او دا واپس لاړه بیا لږ وروستو کې نبي علیه الصلاة والسلام د دې خواته لاړو او دې نه یې تپوس وکړو چې زما خوږې لورې ته زما خواته راغلی وي خو تا څه ونه ویلې ته څه دپاره راغلی وي نو دې خو د حیا د وجې نه څه ونه ویلې خو حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورته عرض وکړو نبي علیه السلام ته چې یا رسول الله دا دې دپاره درغلي وه چې موږ ته یو غلام میلو شي ځکه چې دا ډېره زیاته ستړي وي او اوبه راوړي نو ډېر زیاته ستړي شي دا نبي علیه الصلاة والسلام دې ته په سر لاس کېښو او ورته یې وفرمیل چې تا ته زه داسې عمل ښایم چې دا به د غلامانو دپاره ستا دپاره ډېر بهتري مطلب دا چې غلام به تا ته دونه زیات ستړیوالی به یې دله نه ختمولو دونه زیات سکون به یې دله نه در رسولو چې څونه تا ته دا عمل در رسي نو هغه څه وایي د شپې چې کله اوده کېږي 33 شپېرې سبحان الله 33 شپېرې الحمدلله او 34 شپېرې الله اکبر وایه دا ستا لپاره د غلامانو نه ډېر بهتره دی مطلب دا به ستا د تکاوت د غلامانو نه ډېر زیات ختموي نو کوشش وکړئ چې د شپې اوده کېدو په وخت کې تاسو 33 شپېرې سبحان الله 33 شپېرې الحمدلله او 34 شپېرې الله اکبر وای نو ستاسو ټول په ټول تکاوت به ختمېږي او په اسانۍ سره به سحر مونځ ته تاسو پاسئ انشاءالله ټیک شوه امید دی چې په دې دواړو عملونو باندې تاسو پوه شوي یئ که بیا هم پکې څه خبرې ښایي د کمنټ کې رابطه کولی شئ او کوشش وکړئ چې ویډیو ډېره شیر کړئ چې هر مسلمان ته دا ویډیو ورسېږي د عملونه زده کړي او تاسو ته هغې دعاګانې کوي الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو الله په امان